سلامونه قدیرالله شیرزو یم تاسو ما خو پیژنئ سمه ده مننه ګلونو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ دا د بیا هم زه په درس راغلی یم ته موږ تاسو به یو ځل درس ولو او دا ځل به کوم درس ولو دریم ټولګی د پښتو مضمون انشاءالله چې تاسو سره به کتاب هم وي کتابچه به هم در سره وي او قلم یا پنسل به هم در سره وي نو ولسم مخ دی او عنوان زموږ تاسو د نهم لوست څه شی دی د پوه او راپوهولو لارې چارې موږ تاسو په تیر درس کې ولوستل چې د پوه او راپوهولو لارې چارې کومه دي او دا مو هم زده کړل چې پوه او راپوهول څه معنا لري یعنی یو بل سره خبرې کول دغه مطلب باندې پوهېدل خپل مطلب هغه ته بیانول که هغه په هره وسیله باندې وي نو موږ دې ته چې ویل کېږي پوه او راپوهولو بیا مو په لارو چارو هم خبرې وکړي چې دغه زه غواړم چا سره خبرې وکړم یا هغه غواړي ما سره خبرې وکړي کوم توکي وسایل دي هغه له موږ سره کومک کوي دا موضوع حل شوه موضوع دومه دا ده چې ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه او کورنۍ دنده یوه یې سخته بله اسانه وه یوه دا وه چې تاسو ته مې ویلې چې متن به ولولئ نهم لوست ولسم مخ باندې او همدارنګه بله خبر دا ده چې ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې شپږ کلمې مې درکړې وي هغه به په جملو کې ولیکئ استفاده به یې کوئ آیا تاسې دا کار کړی آفرین که چا نه وي کړی دا ځلې خیر ویې کوئ او چا چې کړی وي آفرین زما له لورې نه زه به ستاسو ښوونکو ته ووایم تاسو ښوونکو ته ووایاست چې ما ته ښوونکي وویلې چې زما له لورې نه 4 نمرې اضافه او کومک آفرین چې تاسو تل کورنۍ دندې ترسره کوئ سمه ده کور مو آباد ګلونو زده کوونکو راځئ کتاب ولولو کتاب کې به څه شی دي او د پوه او راپوهولو وسیلې کومې دي زه به یې تشریح کړم خبرې به ورباندې وکړو خو مخکې له دې نه ما تاسو سره واده کړې وه چې دلته زما سره 5 توري دي او د تورو نه یوه کلمه جوړوو راځئ اول وګورو چې کوم کوم توري له ما سره موجود دي اول خو د خیر سره پی راغله وګورم نو چې دوهم بچی وي دا خو غین شو پی غین څه فکر کوئ نور 3 توري به د څه په هکله وي راځم دا هم راخلم وګورم چې دا د څه شي دی او دا خو میم دی څه شی شو نو دې نه به کوم کلمه جوړه شي پماغ نه جوړیږي ښه صحیح ده راځه 2 نور به مو ګورم تاسو فکر کوئ الف دی څه شی دی الف دی اوس ترې نه چې جوړیږي که نه 4 توري شو اوس هم یو توري ته ضرورت لرو چې هغه یا ده تاسو ګورئ 5 توري دي د دې 5 تورو نه به کومه کلمه جوړه شي څه شی پیمان نه کوټه نه ډوډۍ نه قلم ښوونکی نه څه شی آفرین زنده باد پیغام اوس وګورئ نو زه به داسې وکړم چې پیغام ترې نه جوړیږي زنده باد نو دلته به چې راشي یا نو اوس چې ترې جوړ شو پیغام نو دا به هم الف به دلته راشي او میم به دلته راشي چې ترې جوړ شو پیغام یعنی که غواړم پیغامونه خپل پیغام واورم بل چاته او یا د بل چا واورم نو موږ دې ته چې وایو د پوه او راپوهول یعنی پیغام مطلب خبرې اترې غواړي د دې په لارو چارو به اوس موږ تاسو په کتاب کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل پیغامونه یا خبرې اترې کومې لارې چارې کولی شي چې موږ خپل پیغامونه انتقال کړو صحیح ده آفرین راځئ ولسم مخ ته د پښتو د دریم ټولګي کتاب دی راځئ زه لولم تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ صحیح ده ښه د پوهولو او راپوهولو لارې چارې د پوهونو او راپوهونه په بېلابېلو لارو چارو
سرته رسیږي. پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو په ډول ډول لارو چارو سرته رسیږي. موږ تاسو چې خبرې وکړې یعنې ډېرې لارې چارې څنګه دي موجودې دي، شته دی. ښه د دې لپاره چې د دوو انسانانو ترمنځ خبرې اترې په سمه توګه ترسره شي نو باید د مفاهمې له بېلابېلو لارو چارو څخه کار واخیستل شي. په دې معنی وایي چې د دوو وګړو یا د دوو اشخاصو ترمنځ مثلا دلته وګورو د دوو اشخاصو ترمنځ خبرې په ښه شکل باندې ترسره شي نو د مفاهمې یعنی د پوهولو یا د پوهېدنې له بېلابېلو لارو چارو څخه باید ګټه واخیستل شي. مفاهمه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. مفاهمه یعنی پوهېدنه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. مثلا ښوونکی ستونزه لري، تاسو یې لرئ، که تاسو مشکلات لرئ، ستونزې لرئ په خپل درسونو کې، له چا سره باید خبرې وشي؟ له ښوونکي سره. ستاسو د مکتب له مدیر صاحب سره باید خبرې وشي، حل بشي. همدارنګه په کورنۍ کې کوم ستونزې راولاړېږي د کورنۍ له مور و پلار سره خبرې وشي، که هغه تاسو سره نږدې وي او یا هم لرې، که نږدې وي هم خبرې کیږي او که لرې هم وي خبرې کیږي. نو وګورئ ستونزې څنګه کیږي، حل کیږي. د پوهولو او راپوهولو مهارتونه په شفاهي ډول، شفاهي معنا دا ده چې په خوله باندې وایي، صحیح ده. شفاهي معنا ویل، ویانګه په خوله باندې چې ته یو څه شی وایي. د تلیفون او انټرنیټ په وسیله موږ تاسو ته مخکې هم خبرې وکړې چې د تلیفون په وسیله باندې کولی شو یو بل چا سره خبرې وکړو او دغه تلیفون راواخله، غوږ ته یې ونیسه او هر چا ته چې زړه وي زنګ ووهه. همدارنګه د لیک د ډولونو په توګه ترسره کیږي. همدارنګه ما تاسو ته وویلې د لیک په راتلونکي درسونو کې به موږ تاسو د بیمارۍ یعنې د مریضي رقه ولیکو، د ضروري لیک کار رقه به لیکو. نو موږ تاسو به دغه لیکونه کله چې وپېژنو دا هم چې د افهام او تفهیم یا د پوهولو وسیلې دي. یو چاته خط لیکي، دعوتنامه لیکي، هغه هم چې د پوهولو وسیلې دي. وګورئ په لیکل شکل باندې هم د پوهولو او راپوهولو د اوسنیو وسایلو، اوسنۍ معنا ننني وسایل. وګورئ ما تاسو مخکې ویلې پخوا ډول ډول شیان موجود وو، خو اوس بیخي حتی اشاره ژبه هم شته. مثلا زه تاسو ته وایم چې د دې معنا چې شو، معنا دا ده چې چوپ. که زه لاس داسې کړم معنا چې شو راځه، صحیح ده. که زه لاس داسې کړم وایم چې څنګه زه، او که زه لاس داسې کړم معنا دا ده چې ډېر ښه. که زه لاس داسې کړم معنا دا ده چې ښه نه. وګورئ دا هم ځینې اشارې دي چې موږ تاسو ورباندې څنګه کیږو پوهیږو. نو هم په شفاهي یعنی هم یې ویل شو، هم یې لیکل شو، او هم موږ تاسو خپل د بدن اعضاوي کله چې په خوځښت راولو هم ځینې اشارې ته نه مراد دي. د پوهولو او راپوهولو د اوسنیو وسایلو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي، ډېرې نږدې شوي. وګورئ زه دلته، تاسې هلته، نو ما تاسو څومره نږدې کړي، د دې تلویزیون په واسطه باندې مو څومره نږدې شوي یو بل ته. زه تاسو ته له دې ځایه درس درکوم او تاسو ماشاءالله په خپل کور کې ما ته ناست یاستئ او درس لولو. نو ګورئ اړیکې ارتباطات یې څنګه کړي، نږدې کړي. ستا کاکا، ستا ماما، هر څوک چې وي هغه تا سره نشته خو تاسو ورته زنګ وهئ. وګورئ اړیکې یې څومره نږدې کړي. دا ولې؟ دا دغه لارې چارې دي. او په ډېرو لرو هیوادونو او ځایونو کې انسانان کولی شي چې د اړتیا په وخت کې، چې د ضرورت په وخت کې خپل مطلب او پیغام ولیکي او یو بل ته واستوي یعنی ولیږي. یعنی که هغه په هر هیواد کې وي، که هغه د نړۍ په هر هیواد کې وي، که لرې وي که نږدې وي، نو تاسې کولی شي چې یا هغه ته لیک ولیکئ، یا هغه ته پیغام ولیکئ، یا د موبایل له لارې، تلیفون له لارې، د تلیګراف له لارې، او یا هم د انټرنیټ له لارې، یا هم د تلویزیون له لارې، یا هم د ویډیویي پیغام له لارې، یا هم له یو چاته د وینا کولو په حق له لارې. وګورئ ډېرې زیاتې لارې چارې شته چې کولی شو چې وکړو یو بل سره د پوهه او راپوهولو په وسیله ټینګه وساتو، تر څو زموږ ارتباطات، اړیکې خرابې نشي او له یو له بل احواله خبر شو او له یو بل سره کومک وکړو او ستونزې مو حل شي. ګلونو زده کوونکو، زه یو ځل بیا وایم
پرته د تشریح نه تاسو غوږ ونیسئ، هیله ده چې صحیح زده کړئ. ښه، پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو لارو چارو سره سرته رسیږي. د دې لپاره چې د دوو انسانانو ترمنځ خبرې اترې په سمه توګه ترسره شي، نو باید د مفاهمې له بېلابېلو لارو چارو څخه کار واخیستل شي. مفاهمه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. د پوهولو او راپوهولو مهارتونه په شفاهي ډول د تلیفون او انټرنیټ په وسیله او همدارنګه د لیک د ډولونو په توګه سره کیږي. د پوهولو او راپوهولو د اوسنیو وسایلو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوې او په ډېرو لرو هیوادونو او ځایونو کې انسانان کولی شي چې د اړتیا په وخت کې خپل مطلب او پیغام ولیکي او یو بل ته یې واستوي. مننه ګلونو زده کوونکو، دا هم چې و د کتاب خبرې وې. په تیر درسونو کې مونږ تاسو یو څو کلمې هم ویلې وې. ښه، تاسو به چې وکئ، زه به تاسو ته کورنۍ دنده درکوم او تاسو به چې تاسو فکر وکئ یو څو هغه لارې چارې چې تاسو یو بل څخه خبرې کوئ، ارتباطات کوئ، یا ستاسو پلار یا ستاسو نور د کورنۍ غړي هغوی له خلکو سره څه ډول ارتباط نیسي. تاسو به په راتلونکي درس کې ماته دا وایاستئ او زه به له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو خپل پیغام، مطلب چې هغه ستاسو سره په زړه کې وي، پیغام وي، هر څه چې وي، تاسو یې په څه ډول نور خلکو سره، له خپلو ټولګیوالو سره، له ښوونکي سره، له مشر سره، له ملا امام څخه سره، له ټولو سره څه ډول کوئ. صحیح ده، دا به ستاسو کورنۍ دنده وي. په کتابچو کې ولیکئ چې دا او په راتلونکي درس کې به انشاءالله د دې درس تمرینونه کوو او بیا به سره خبرې کوو. خدای په امان.